ژوندی اوسېږي مشره بله زړونه د ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندي کړل ژوندی اوسېږي مشره حوصلې مو شوې اوچتې ژوندی اوسېږي مشره حوصلې مو شوې اوچتې جذبې دې را ژوندی کړې ضمیرونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندی اوسېږي مشره بله زړونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل دیدار ته دې چې مشره بله وخت وي ناقرارې دیدار ته دې چې مشره بله وخت وي ناقرارې هغه سترګې دې یخ کړې نظرونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندی اوسېږي مشره بله زړونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل قائد ابن قائد زموږ زخمي زخمي سینو کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نن یو ځل بیا د تعلیم په لور النصر انسټیټیوټ سره د 40 تنو ځوانانو د زده کړې زمینه برابره کړه عطا د ایجوکیشن سپورټ پروګرام دا ویاړ ګڼي چې خپل افغانانو ته د تعلیم زمینه په مختلفو انسټیټیوټونو باندې غږ کوي چې راځئ ناچاره او کړېدلي هېواد ته لاس ورکړو یو بل سره تعلیم په ډګر کې مرسته وکړو جزاک الله خیر استاد بسم الله الرحمن الرحیم نن ورځ موږ خوشحاله یو چې د عطا خیریه بنسټ سره موږ داسې یو قرارداد لاسلیک کړ چې په هغې کې 40 تنه هغه بېوزله او ناچاره هېوادوال چې وکولی شي چې خپلو هیلو او ارمانونو ته ځانونه ورسوي موږ په دې ډېر خوشحاله یو چې د هېوادوالو خدمت کوو او د هغوی هغه ارمانونه او هیلې چې کوم غواړي په زړه کې ځای لري ورته او خپل هدف ته ځان ورسوي نو د النصر انسټیټیوټ اداره د هغوی په خدمت کې ده انشاءالله مننه استاد خیر اوسې کور ودان د ټولو استادانو څخه ډېره مننه کور ودان انشاءالله زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندی اوسېږي مشره بله بسم الله الرحمن الرحیم ویاړو چې د عطا خیریه بنسټ سره مو قرارداد لاسلیک کړ د 40 شاګردانو په روزنه کې موږ صرف دومره ویل غواړم چې هېوادوالو ته ډاډ ورکوو دلته چې څوک راځي که هغه د خیریه بنسټ څخه راځي او که همداسې راځي موږ ټولو ته معیاري زده کړه ورکوو په هره برخه کې موږ د قوي سټاف سره د قوي ارادې سره او د یو قوي سیستم سره ستاسو اولادونه وراوړو